یار عثمان خان پښتنو په سلیماني د نفس راوش کول یار راځه ښه ډوډۍ پر راوخوره یار زه ورته د یو شي ووایم یم ته یو شی راوغواړې ته بیا شنې سلیماني ماته راوغواړې یار دا پرنس روډ باندې یو هغه هوټل دی د کوټ په بازار کې یاره دغله خمبوزه دا ششته کړایي ده دا ششته روشنه ورکوي یو چا راته وویل ولا د خوله مې ګسه اوبه وکړه یار ښه ډوډۍ غواړې هو یار ښه زرداده نو تا ډوډۍ په راوخوره والله یاره ډېر سخت شوق مو ورته بس درځه نن دې بوځم پرنس روډ له د هغه په هوټل کې مسته کړایي به در وخورم ته هم څه یاد ساتې یار څه وایه یار عثمان هغه ته رښتیا وایه و زه ته چا سره مزاق کوم درځه نن دا کړایي به در خورم د هغه هوټل څه وایه یار عثمان هغه الله دې ستا غم نه پراویني یاره بس الله دې خوشحاله لره راځه چې ځو نو درځه راځه دا زرداده ستا هغه هوټل والله یار راځه ډېر خواهش دی لوبې دی السلام علیکم وعلیکم السلام عثمان جوړ په خیر سلامت تکړه ته څه دې جوړ روغ ستړي مې سرور جوړ په خیر سلامت تکړه په خیر یاست الحمدلله ته څنګه یاست په خیر یاست جوړ یاست صاحب دا نو زه ور مبارک خیر مبارک خدای دې مال مبارک دې ستاسو هوټل نامه اوریدلی ول په دا کړای به ما خدای مې راوله هغه بس ان شاء الله درځي ښه دی لاین ورسره هغه جناوه عثمان دلورس هغه نو شرط بالشتام براته دي قرار بدل ته چیک ورته اډر بور شه سیده و درځه ازه زرداده دا هغه مې نو وګوره چشک خوري روشمسته د پسه کړایم سته کیمسته چش غواړي هغه سته برګر خوري کباب خوري چش خوري یا بس د پسه کړای راغواړو د پسه کړای خور شاته د پسه کړای خوري او زه د پسه کړای خور بس سیده نیمه به نیم کیلو به د پسه کړای ورته وای نیمه د چر کړای ورته دوی چر کړای ډېر ښه پخې دا چرسي کړای شه و زه هغه خورم ته د پسه غوخ صحیح ده ټیک هاي درما जी भाई कैसे ऐसा करो भाई आधा किलो मटन कढ़ाई लाओ और आधा किलो चिकन कढ़ाई लाओ चरसी कढ़ाई थोड़ा जल्दी लाना सही है سات سکین ډېر بد خشمېدلی دی لاټرۍ ماټرۍ راوتړې ده که څه کیسه نیم کیلو جلا د چرګ غوښه ورته وویله نیم کیلو د پسه غوښه ورته وویله یار نو بیا ما خلک ځای چانس ولی دی دا زرداد خانه دا ستا مټن کړای ده اوس یې وخوره دا زما چکن کړای بیا چې دا ونه چې هغه څه په ما ډوډۍ نه خوړه یا هغه صاحب بس ډېره مننه مننه خیر یې خوره اوس بیا زم داسې کار وکړم چې ځای کوم یار عثمان خان بوتل یې ورسره راوغواړه یار لا که ته بوتل نو ما خبره مخ په دی وم بوتل څه ما بایکاټ کړی دی زه شلومبیا پر درچشم شه صحیح ده ټیک هغه هم راوغواړه دا د شلومبیا رانې زرداده څه وایې یار خپل ګلاس ډک اوس دې بیا ډک څنګه دې زرداده څه خوند پرې ښه دي یاره ولا پسې معنا خوند کوي یار څنګه نوم دی هغه راکړي که دغه شی شی د څه پاته دي خوره راځه یو خورم پیغام سه څومره زرداده موړ شوې یاره ښه خوند یې کوي پسې معنا ذایقه پکې شوی چای کوې او خود یې کونر څنګه نه کوي کومې چای کوې یاره ګوره سلیماني شنې به بالکل نه راغواړي هغه صاحب د هوټل دود پتی دای چای ورکوي او پسې معنا خوند کوي یار شودو چای به راکوي و دستی یاره عثمان هغه خود نه دی خوړلی شودو چای به بدر کوم لاټرۍ ماټرۍ خو نه راوتلګي یار بس ته چای کوه په نور کار مه لرې به چپ کښېنه به زه چای اډر وکړو ښه जी ले लिया आपका बिल चल څلور زره ستا بیل شو जी دا 2000 ستا ټیپ دی सर څه پکې هغه صاحب نن خدای زله شیندې کړه تاسو ځای چانس ولې یار بس ته چای وکړه بس خوند پر واخه تر چای باندې چای زغړ راوړه ورس څومره زرداده چای یاره پسې معنا کله څنګه سې کړای و چای مغه راکم هغه صاحب بیل دا 1000 روپۍ واخه چای پیسې کاټ کا انور ستا ټیپ دی څه پکې هغه صاحب نن دغه ور لګی یار دام خالص واخه د خپله پټوه زما پټوه هغه صاحب زما پټوه تاله په لاس ته هستي سخاوت کولی زما خو د کور اسپېره کوي تنخوا پیسې ګلې د ختم کې څه